السلام علیکم ملګرو قدرمنو تیر ویډیو کې ما د ګریویټي په باره کې خبره وکړه او د هغه له وجې ما دغسې ما د نیوټن چې کومه فورموله ده هغه مو دا ډیرایو کړله دا فورموله تی بوینس نو اوس به موږ د دې فورمولې چې دی یو اپلیکیشن به ووایو اپلیکیشن مطلب چې دا فورموله په کوم ځای کې استعمالیږي په کوم ځایو کې دا استعمالیدای شي ښه په دې فورموله موږ د نور ډېر شیان کولی شو خو موږ د مځکې چې زموږ چې کوم دنیا ده زموږ چې دا کومه دنیا ده د دې وزن هم په رایستی شو چې د دې ټوټل وزن یې څو دی مطلب یو اپروکسیمیشن یا تقریبا مطلب یا څه به زیات یا به څه کم وي د هغه د نورو وجوهات له وجې لیکن د دې موږ وزن رایستی شو فکس وزن خو نه رایستی شو په کې نور شیان راځي لکه چې اوبه شولې سمندرونه شوله کم هوا چې ده هوا خو نه کې راځي نور چې کوم شیان دي ډېر شیان پر دې چې کوم انسانان اوسي چې کوم بلډینګان جوړ شوي لیکن د روی حده پورې موږ دا کار کولی شو لکه و چې دا چې د زموږ دنیا ګول وول ده ټیک دی نو پر دې یو وزن پروت یو ماس دی دا یو ماس دی زه به دې ته کوچنی ام ووایم دا د مځکې چې کوم وزن دی دا غټ ام دی ټیک دی اوس زه د نیوټن فورموله لیکم اف ایکولز جی چې کوم ګریویټیشنل کانسټنټ دی د دې او د دې په مابین چې کوم فورس لګیږي کوم کشش لګیږي زه دا رقم لیکلی شم لکه چونکې په بل ویډیو کې ما ته دا فورموله در ډرایو کړله دا فورموله که تی لیکلې نو تی دا اپلیکیشن په ارام دغه کولی شاس لیکای شاس یا سر په خلاصولی شاس نو دا ام سلو کوچنی ام چې د دې ګین وزن دی او دا غټ ام دی چې د دنیا وزن دی د دې مابین چې کومه فاصله ده هغه ته ته ډي سکویر وایي شي د دې په مابین چې کومه فاصله ده هغه ته ډي سکویر وایي شي دا یو ایکویژن شو ټیک دی دوهم ایکویژن چې دی چونکې دغه ګین لوړ دی نو د ګریویټي دا کوشش چې دا ځان ته راکش د ځان په خوا راکش او د دې چې کوم ډایرکشن دی او د مځکې په خوا دی مطلب د لوړ څخه لاندې را روان دی نو څه وخت چې د لوړ لاندې یو شی را روان یا ګین را روان یا یو مثال کے طور پر راکټ را روان یا یو ډبر آسماني ډبر را روان نو هغه چې ته هغه چې کوم وزن که ته د هغو کیلکولیټی او د هغو چې کوم فورس که ته معلومه چې هره د دې شي وزن ماس یې دونه دی نو د دې به څو وزن ماس مطلب اف از ایکوال ټو ام جی ماس یو دی دغه دی چې ما به په دا تېر ویډیو کې ته ویلي چې ما چې دی وزن لیکن اصل کې ماس چې دی هغه د هر بوډي خپل یو ماس دی ماس یو جلا کونسپټ د وزن لیکن د اسانۍ لپاره ما دا ولیکل چې ماس چې دی هغه د وزن دغه دی دا دوم چې کوم ګین روان دی د مځکې په خوا چې کوم ویټ وي چې کوم د دې ویټ دی هغه موږ په دا فورموله کیلکولیټر جی چې 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده ټیک دی او ام چې دی هغه ماس دی دا دوه که موږ سره ضرب کړو نو موږ د دې وزن رایستی شو ټوټل نو دا دوم ایکویژن شو ټیک دی اوس دغه هم فورس دی دا هم فورس دی د دې دا دواړه چې کوم ایکویژنز دي دا زه سره کمپیروم ډي سکویر دا ام جی دا دوم ایکویژن دی په یو خوا دا اول ایکویژن دی ټیک دی اوس په دې کې دا ام چې دی میتس مطابق مطلب دا ام او دا ام ول دواړه یو شی دي سرکټ کیږي ول دا ام خو دلته ضرب کیږي که دلته زه لاندې تقسیم کیږي چې څه وخت دا تقسیم ته راسي نو دا بیا سره کټ شي یو د بل سره کینسل کې نو اوس موږ سره دغه پاتې شو جی ام ډي سکویر او جی
جی خو موږ سره معلومه ده چې 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده ټیک دی نو زه به دا ډي سکویر جی دا ډي سکویر دلته تقسیمیږي نو دلته به بیا ملټیپلای سي او دا غټ ګریویټیشنل چې کوم کانسټنټ دی هغه به دلته راشي نو دلته خالي د مځکې وزن پاتې شو مطلب که ما ته د دې ځي فاصله را معلوم وي مثال کې د دې چې کوم ډي ده چې کوم راډیس دی راډیس دا ډي دلته ما در ښوولی و چې دا د دې مابینځ کې چې کوم فاصله ده هغه ده لیکن اصل کې دا رقم نه ده دا ډي چې ده هغه راډیس دی راډیس لکه و چې د چونکې زموږ کوم دنیا ده او ګول نو که ته یو پرفیکټ ګول شی جوړ کړې ګول دا رقم شکل جوړ کړې د دې مابینځ یې چې در دا ځای پورې چې کوم دغه دی کوم دغه تور ته وایه دې ته موږ راډیس وایو راډیس چې دا راډیس دی د مابینځ یې چې اوس راډیس چې دی د دې سیمې چې در دا ځای پورې راډیس سیم دی د دې سیمې در دا ځای پورې ول شکل دی شاوخوا راګرځي د دې څخه د دې څخه ګرده فاصله سیم ده نو چې کوم زموږ د کومې زموږ چې کوم ارث ده دنیا ده د هغو چې کوم ریډیس دی هغه فکس دی فکس مطلب آر چې دی هغه 6.4 exponent 6 میټر دی دا مطلب شو 6.4 یو دوه درې څلور پنځه مطلب زموږ کوم دنیا ریډیس دی زموږ دنیا لکه چې ما د دې کانسپټ درکړي د هغو چې کوم ریډیس دی هغه 4 لکه میټر دی 4 لکه میټر لکه زموږ دنیا دا رقم ګول سي او مابینځ ته دا رقم ټکي ولګي د مابینځ د کونجه پورې دا کونجانه پورې دا فاصله چې ده 4 لکه میټر ده اوس جی ما ته معلوم ده چې 9.8 ده ټیک دی او 6.4 د دې چې کوم ویلیو ده هغه به زه دلې ور دغه کوم دلې به زه سبسټیټیوټ به کوم یا دلې به ور واچوم دا ډي ما میټاو کړل نو دا آر چې دی د ډي پر ځای آر دی ډي ما کوشش کوي چې سیده اساني لپاره خو آر که موږ استعمال کو بهتر بیا 6 ساعت په خلاصېږم نو دا 4 لکه میټر سکویر دی ولې فارمولا کې دلته آر سکویر دی دا آر ته ولې کې دا سکویر دی او جی چې ده هغه 6.6 exponent 11 ماینس راځي دا ویلیو ده اوس ته د مځکې چې کوم وزن دی ته دا ګره که په ساینټیفیک کیلکولیټر یا یو ښه کیلکولیټر چې په هغه دغه کې په هغه کیلکولیټ کې نو د دې چې کوم د مځکې چې کوم وزن راځي هغه دونه راځي exponent 24 کیلو مطلب د مځکې دا وزن دی اوس دا ما په ډېر کوچنی فیګر په ډېر کوچنی جواب مې ولیکئ دا چې اوس زه غټ لیکمه د دې اصلي کې چې کوم وزن راځي امبو زه تا ته په دا بله صفحه ولدلې زما سره سپیس نشته چې زه درته ولیکم 6.018 exponent 24 دا هغه ویلیو د ماس ته راغله مطلب د وزن ته راغله دغه ویلیو اوس که زه دا په اسان لفظو کې درته ولیکم چې 6 سر په خلاص چې هغه دا رقم لیکل کېږي 6018 ټیک دی دا زیرو شوله یو دوه درې څلور یو پنځه شه څه ټکه ولیده درې شوله یو کوم ولیکل یو شل
19 صفر به 9 لیکو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ښه دا چې ته اوس دا دونه زیات دغه دی چې دا فګر د دې چې کوم کیلکولیشن دی هغه بیخي زیات دی دا ته نه په کروړاو کې دی نه په عرباو کې نه په کرباو کې دا دونه وزن دی مطلب که ته شپږ بعده که ته څلرویشت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 که د شپږ بعده ته څلرویشت زیرووي ولیکې دا څلرویشت زیرووي مې لیکلي دي د شپږ بعده څلرویشت زیرووي ولیکه دا ټوټل دونه وزن دا زموږ چې کوم دنیا پر موږ کوم بلډینګان جوړو یا کوم د ارت چې کوم وزن دی کوم ماس دی هغه دونه جوړېږي ستې د اسانۍ لپاره ما ولیکي د شپږ بعده ته څلرویشت زیرو ولیکه نو دا د ارت وزن جوړېږي بس دا ټوپیک پر هغه ختم سو که یو بل ستې څه ته وایي سوال هغه په کمنټ کې ولیکاست زما پیج زما چې کوم یوټیوب چینل دی هغه لایک کاست زه نور دا کوم ساینټیفیک نورون چې کوم انټلیکچوال دا کوم ویډیو جوړوم چې بیا تې ته استفاده وشي مننه ورور